بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نننې بحث زمونږ دی چې یو ورور سوال کړی دی چې آیا د جمعې سنت د سړي نه وشي نو دا د ماسپښین د جمعې مانځه نه بعد کیږي او کنه او آیا چې د ماسپښین مانځه نه بعد کم شپږ رکعاته سنت دي نو په دې کې دا 2 ضروري دي او که 4 ضروري دي نو په دې مسله باندې بلک بحث کوو. اولنۍ خبره خدا ده چې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د جمعې نه مخکې به 4 رکعاته کول او د جمعې د مانځه نه بعد به 4 رکعاته کول. رواه طبراني د حدیث طبراني ذکر کړی دی. دویم د حدیثو مبارکانو په دې بابت کې مختلف روایتونه دي چې په دې کې 2 رکعاتو حدیث هم راغلی دي او د 4 رکعاتو هم راغلی دي. امام ترمذی رحمت الله علیه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت کوي چې د جمعې د مانځه نه بعد به ابن عمر رضی الله عنه 6 رکعاته کول. دا حدیث معارف الحدیث په جیل نمبر 3 صفحه نمبر 394 باندې ذکر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې د جمعې چې کله اولنې اذان وشي نو بیا 4 رکعاته سنت کول پکار دی. بیا دا سنت مؤکده دي څنګه چې موږ ماسپښین مالي 4 رکعاته سنت کوو نو دا سنت مؤکده دي. سنت مؤکده هغه سنتو ته ویل کیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مواظبت او همیشواله کړی وي دې ته سنت مؤکده ویل کیږي. یو سنت زائده دي کله کړی وي کله نه وي کړی هغه ته سنت زائده ویل کیږي لکه څنګه چې د مازیګر د مانځه نه مخکې کم 4 رکعاته سنت زوائد چې ورته ویل کیږي هغه خلک کوي نو دا نبی علیه السلام کله کله کړی په دې وجه باندې وته سنت زائده ویل کیږي. د قشان د خطبې نه بعد یعنی د مانځه نه بعد 2 رکعاته او بیا 4 رکعاته سنت کول دا هم سنتي مؤکده دي. د قشان د بعضو پنیز باندې سنتي مؤکده دا 2 رکعاته دي او د بعضو پنیز باندې 4 رکعاته. دا مسله بهشتي زیور ذکر کړي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ذکر کړی دا. وز د جمعې نه بعد چې کم 4 رکعاته سنت دي بدی کې بل یو مسله چې کله د ماسپښین سنت د چانه پاتې شو مطلب د راغې خطبه شروع نو دی بیا د ماسپښین د 4 رکعات سنت چې دي کم مخکې د مانځه چې دی دا نشي ادا کولی په دې ټیم کې چې کله خطبه شروع شي نو نفل هم نشي کولی او سنت هم نشي کولی نو بیا د مانځه نه بعد 4 رکعات سنت وکړي کم چې مخکې پاتې شي یعنی اولنې دي 4 رکعات سنت کی بیا دي 2 رکعات سنت کی بیا دي 4 رکعات سنت کی ترتیب به داسې شي چې هغه اولنې پکې ورستنی راشي. د قشان د دې کې اختلاف دی چې آیا د مانځه نه بعد 4 رکعات سنت دي او که 2 رکعات دي. تمام فقهاو دا قولونه راجمع کړي دي چې د 6 رکعاتو دا چې دي دا بهتر دي ځکه چې په دې کې دا 2 الریډي داخل دي نو که یو سړی 2 رکعات وکړي او بیا 4 رکعات وکړي دا ډیره زیاته غوره ده لیکن دا به خالصتا د سنت په عمل باندې کوي او دا افضل اولادی. دا کفایت المفتی جیل نمبر 3 صفحه نمبر 173 باندې دا مسله ذکر ده. لیکن فقهای احناف چې دا 4 رکعات سنت چې دا مؤکده وي لیکن د بعضو روایتو په مطابقت سره دا 2 رکعات چې دي د احتیاطن کول پکار دي نو په دې وجه باندې دا 6 کول پکار دي. فتاوی دارالعلوم دیوبند جیل نمبر 5 صفحه نمبر 129 باندې په فضایل نماز جمعه کې دا مسله ذکر ده. وس کچرتا چا 4 رکعات وکړل او 2 رکعات ونه کړل نو په دې باندې هم دغه نشته نیول په نشته کچا 2 رکعات وکړل 4 ونه کړل نو په دې باندې هم نیول نشته لیکن سنت عمل له د سنت په توګه باندې کول غواړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړی دی موږ به کول کې څنګه چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان و یو ځای کې تندکو صاحب کرام تاسو کو قربان جی دل د خود تنبک سزه نه و تاسو تنبک ول او ورته وی چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره روانم نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دلته کې خپل کې دلو تنبک شو نو ما اق سنت ادا کول کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ماری درو نو دغه شان صحابه کرام با سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زیاده کول چې کومه طریقه باندې به نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولیدو په هغه طریقه باندې وکړو او وس خلق چې دی سنت وای دا سنت عمل لپاره دوه سفرس خو نه دی واجب خو نه دی لہذا داغي پکاوي راځي
لہٰذا موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت عقیدت دی نو په دې وجه باندې موږ به 4 رکعاته اول کوو 2 رکعاته به ورپسې کوو ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړي دي او ثابت دي نو په دې کې نور څه نشته دی. څنګه چې امام شافعي رحمت الله علیه هغه یو د ذوب په مسله کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته راوړلې شو صحابه کرامو روټۍ خوړله چې وکتل نو دغه سمسارې دغه څرمنې نه یې دغه راویستلو غوړي راویستل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمیل دا څه دي؟ ویجي دا ذوبه ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوړی کړې وه او واپس یې کړله. صحابه کرامو وخوړله. امام شافعي صاحب چې صحابه کرامو خوړلې ده حلال دي. نو دغه شان زمونږ امام صاحب وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه ده خوړلې نو موږ یې نه استعمالو. نو بعضې خلک د صحابه کرامو په عمل پسې ځي، دومره محبت ته داغي. او دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د محبت د وجې نه امام صاحب وایي چې نه نبی علیه السلام نه ده خوړلې موږ یې نه خورو. د کراهت جواز یې ورکړی چې دا مکروه تحریمي دي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه ده خوړلې. امام شافعي صاحب وایي نه چې صحابه کرامو خوړلې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په چپ پاتې شوی خو خوراک یې پکار دی. نو دغه شان که نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کړي دي او کله یې نه دي کړي، لہذا چې کړي دي بس ثبوت ثابت شو موږ له کول پکار دی. نو د ماسپښین مانځه نه بعد 4 رکعاته سنت او بیا 2 رکعاته سنت نو 6 رکعاته شو. او دغه شان د ماسپښین د جمعې نه مخکې 4 رکعاته سنت او که چېرې پاتې شو نو موږ به یې د مانځه نه بعد راګرځو. نو په دې باندې دا یو څو دلایلو چې ستاسو د مخکې موږ وړاندې کړل. بس دا یو څو مسایلو چې موږ ستاسو د وړاندې مخکې کړل، لہذا په دې کې څه شک پاتې نه شو. مطلب مې تاسو ته دا دی چې د جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت دي. که د چا نه پاتې شو نو بیا دې د جمعې د مانځه نه بعد وکړي، لیکن سنت دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کول پکار دي ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دي ادا کول پکار دي. سنت سمجھ کر کرنا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړي دي نو بس موږ به کوو. او دغه شان د ماسپښین مانځه نه بعد 4 رکعاته سنت او 2 رکعاته سنت دا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه په ډېر حدیثونو کې راغلي دي. نو لہٰذا دې کول لازم کول پکار دي. بیا که یو سړی مسافر یا دغې نو که 2 رکعات وکړي نو خیر دی. البته په کور کې یا په حضر کې دی دلته موجود دی نو خامخا 6 رکعاته کول پکار دي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.